د زنا کولو شپېته تاوانونه. اول، انسان ته د مصیبتو مخ کوي. دوهم، په زړه کې د عبادت جذبه له منځه وړي. دریم، په زړه باندې مهر لګیږي. څلورم، د انسان د ذلت او خوارۍ سبب کیږي. پنځم، د انسان شهرت او صفت ورسره ختمیږي. شپږم، د انسان زړه توروي. اووم، انسان د برکتونو له کمښت سره مخ کیږي. اتم، انسان باندې قحطي او مفلسي راځي. نهم، د انسان نیک عمل له منځه ځي. لسم، د انسان زړه سخت کوي. یولسم، د الله جل جلاله او د انسان ترمنځ فاصله پیدا کوي. دولسم، انسان د قیامت په ورځ د الله د رحمت څخه محروم وي. دیارلسم، د الله جل جلاله په وړاندې انسان سپک وي. څوارلسم، د قبر د عذاب لامل ګرځي. نولسم، انسان د استدراج ګناهونو کې ډوبیږي. شلم، د دنیا په عذابونو اخته کیږي. درویشتم، د انسان د مخ توروالی یا شرمندګۍ سبب کیږي. څلېرویشتم، انسان د نیکیو اعمالو څخه منع کوي. پنځهویشتم، د انسان د عمر برکت له منځه وړي. شپږویشتم، د انسان د زړه کلک هوډ او عزم څخه ختموي. اوویشتم، انسان له ګناهونو سره عادت کوي. اتهویشتم، د انسان د هلاکت سبب ګرځي. نهویشتم، نور ګناهونه ورته کوچني ښکاري. دیرشم، انسان د دنیوي او آخرتي ګټو محروم کوي. یودیرشم، د انسان عقل او عزت له منځه ځي.